حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو صحابي راغی. نبی علیہ السلام د صحابه په مجلس کې ناست دی. او صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه رخ کړی ده تا ته وامه چې آیا زما دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابي تا څنګه طریقه رخ کړی ځان له د ذکر اذا الله پاک پیغمبره زه په شپه ورځ کې یو حصه په تا باندې درود وامه او دا دوه حصې نور ذکر کوم د الله پاک پیغمبره دا درود خو په تا باندې کافي او پوره دي که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو کو زیات تی کو نو ښه به وي. دا درود دې څه کو زیات کو نو دا درود به ښه وي. هغه صحابي ورته بیا وایي د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړم په شپه ورځ کې نیمه حصه په تا باندې درود وامه او دا نیمه حصه نور ذکر کوم آیا دا به کافي وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو کو زیات تی کو نو ښه به وي. دا درود دې زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. بیا ورته هغه صحابي وایي د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړم په شپه ورځ کې دوه حصې په تا باندې درود وامه او دا یو حصه نور ذکر کوم آیا دا به کافي وي؟ بس دا درود پوره دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا فرمایل وی او خو کو زیات تی کو نو ښه به وي. دا درود د نور زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. بیا ورته هغه صحابي وایي د الله پاک پیغمبره بیا یو کار ولې نه کوم چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي او په تا باندې درود وامه ما ته فارغ وخت میلاویږي او په تا باندې درود وامه آیا دا به کافي وي چې زه وزګارېږم خو چې په تا باندې څه وامه درود وام دا به کافي وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی ای زما صحابي کو داسې دې وکړو دا څنګه چې ته وایې داسې دې وکړو دا څنګه چې ته وایې چې تا ته ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به ستا دوه کاره وکړي. څو کاره به دې وکړي؟ دوه کاره به دې وکړي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي. الله به دې د هر غم نه څه کړي؟ بېغمه کړي. چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي. ټینشن دی تکلیف دی ذهن ته مې سکون نشته دا شکایت نن سبا ډېر کېږي که نه ډېر کېږي. مونږ ته اکثر خلک ټلیفون وکړي مولي صاحب ما ته ټینشن دی هلکه وجه څه ده؟ یاره وجه خو راته نه ده معلومه نه څه وجه خو به یي نشته وجه معلوم ډېر دی هر څه راسره ډېر دي د هېڅ شي کمی نشته دی چې زه تا ته ووایم چې دا کمی دی په هغې ما ته ټینشن دی خو بیا هم زړه ته سکون نه راځي خوشحالي نه راځي کله کله مې زړه له دا راشي چې خودکشي مې وکړې نو زه ترېنه تپوس وکړم هلکه مونځ کوئ مونځ کوئ یاره مولي صاحب څه به درته ووایم خو کله کړی او کله نه کړی کله کړی او کله نه کړی هلکه د سهار مونځ کوئ یاره د سهار خو مې اړو چېرته کړی نه دی د سهار خو مې اړو چېرته کړی نه دی ها مونځ خو نه کوئ کله کړی او کله نه کړی دا هم څه مونځ دی دا هم څه مونځ دی چې فارغ یې مونځ به وکړم او چې فارغ یم د دنیا په کار کې اخته یم چې مونځ پاتې نو دا مونځ دی په دې مونځ به تا الله معاف کړي ښه مونځ مې کله کړی او کله نه کړی ښه هلکه ذکر کوئ یاره مولي صاحب ذکر خو مې نه دی کړی هلکه درود وایي یاره درود خو راله نه راځي کم درود نو بیا ته ما ته څنګه دا شکایت کوي چې زما زړه ته سکون نشته ما ته ټینشن دی ټینشن به درته خامخا وي ته مونځ کوه پنځه وخته پابندۍ سره ته تسبیح په لاس کې ونیسه ته ذکر کوه سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا ذکر کوه استغفار وایا استغفر الله استغفر الله ته درود وایا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صلی الله وصلی الله علی النبی الامی دا درود وایا ته بیا ما ته دا شکایت وکړه چې ما ته ټینشن دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله به دې دوه کار وکړي یو کار به دې څه وکړي
الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي. کو دا غواړي چې زما زړه ته سکون راغی، زما زړه ته خوشحالي راله، زما په زړه کې اطمینان راغی، زمونږ په کور کې اتفاق راغی، زمونږ د کور نه جګړې ختمې شوې، نو ټول کور والو ته ووایي وایي درود شریف شروع کړئ. څه شروع کړئ؟ د منځ پابندي شروع کړئ، درود شریف شروع کړئ. ته بیا ګوره چې تمام مشکلات یې حل کېږي که نه حل کېږي. نو یو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وفرمایل وی الله به دې یو کار دا وکړي چې الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي. او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې صحابي ته وفرمایل چې هر ټایم ته ما باندې درود وایي، چې تا د فارغ ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي که نه، نو الله تبارک وتعالی به دې کړي ګناهونه معاف کړي. الله به دې کړي ګناهونه څه کړي؟ معاف کړي. نو ویړون له څه پکار دی؟ خو دوه سترګې پکار دي که نه. موږ له په دنیا کې داسې ژوند پکار دی چې هېڅ ټینشن پکې نه وي، هېڅ تکلیف راته نه وي، هېڅ ذهني بوج را باندې نه وي، د دنیا د هر غم نه بېغمه یو. دنیا کې داسې ژوند غواړو که نه، مال دې وي او کو نه وي، خو چې د هر غم نه څه یو؟ بېغمه یو. مال شته دی، په کروړاو دی، په ارباو دی، خو چې د زړه سکون پکې نشته، دغې مال سپېده شته. دنیا کې داسې ژوند پکار دی چې پای کې انسان ته اطمینان حاصل وي. نو دنیا کې موږ د الله نه داسې ژوند غواړو د سکون او د آرام. او چې د آخرت ورځ شي، میدان محشر شي، ډېر ګناهونه به رانه شوي، ډېر ګناهونه به رانه شوي. الله تبارک وتعالی راته وفرمایي ای بنده تا زما په محبوب باندې ډېر درود ویلی دي، زه دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو. دا کړي ګناهونه مې درته څه کړه؟ معاف کړو. دا به په څه باندې کېږي؟ دا په درود. دا به په څه باندې کېږي؟ په درود. نو ټول وایي وصلی الله علی النبی امیه. دا مې دې دپاره وي چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خاص کر د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات درود